اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. د افغان دارالعلوم نشریاتي صفحې لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو ورتن وي. محترمو، د افغان دارالعلوم نشریاتي کمیټه غواړي چې تر تاسو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په لنډ او مختصر ډول در ورسوي. نو نن زه هم غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې مخکې د عربو دینونه او مذاهب او د جاهلې ټولنې یو انځور درته پیش کړم. د عربو دینونه او مذاهب. د عربو عام ولس د اسماعیل علیه السلام د دعوت په پایله کې د ابراهیم علیه السلام د دین پیروان ول. د الله جل جلاله عبادت به یې کاوه او پر توحید عقیده وه. خو د وخت په تېرېدو سره دوی د ابراهیم علیه السلام د دین او نصیحتونو یوه برخه هیره کړله، خو بیا هم د ابراهیمي دین شعائر او احکام او توحید دوی هماغسې ساتلي وو، تر هغې چې په دوی کې د عمرو بن لحی په نوم یو کس بتپرستي خوره کړله. دا هغه وخت و چې له دې ځای څخه په عربو کې شرک او د بتانو عبادت پیل شو. دا د عربو دینونه او مذاهبو چې په لنډ ډول مې تر تاسو پورې ورسول. راځم غواړم چې د جاهلې ټولنې یو انځور درته پیش کړم. محترمو، د عربو نفوس بېلابېل طبقات درلودل چې د هرې طبقې له بلې طبقې سره خورا زیات توپیر و. د اشرافو په طبقه کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې خورا پرمختللې وې. د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې وې. د ښځې عزت به کېده، خبره به یې منل کېدله، ان تر دې پورې که چا به د دې ښځې سپکاوی وکړه نو نارینهو به تورې راباسلې او د یو بل وینې به یې تویولې. دا خو د اشرافو د طبقې حالت و. بلې خواته په نورو طبقو کې د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاط نور صورتونه هم وو چې د بېحیایي او زناکارۍ پرته بل نوم نشو ورکول کېدی. محترمو، عربو به پرته له کوم ټاکلي شمېر زیاتې ښځې په نکاح کولې او 2 سکه خویندې به یې په یو وخت په نکاح کې ساتلې. همداراز عربو به خپلې نجونې د فقر او رسوارۍ له امله ژوندۍ ښه کولې او زامن به یې د فقر له امله وژل. د قبایلو ترمنځ هم اړیکې چندانې ښې نه وې. د دوی ټول ځواک به د یو بل سره په جنګ کې له منځه تللو، خو د دین او خرافاتو له ګډوالي څخه جوړ شوي دودونو له امله به دوی جنګ قرارېده. لنډه دا چې ټولنیز حالت یې خورا زیات لوېدلی و او دوی د جهالت په وروستۍ طبقه کې قرار درلوده. خلکو به د څارویو په شان ژوند کاوه، ښځې به اخیستل کېدلې او خرڅېدلې به. د دوی د حکومتونو ټول هڅه او کوښښ به دا و چې څنګه له خپل ولس څخه خپلې خزانې ډکې کړي او څنګه خپل مخالفین وځپي. دا و د عربو دینونه او مذاهب او همدارنګه د جاهلې ټولنې یو انځور چې په خلاصه ډول سره مې ستاسو مخ ته وړاندې کړ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.